بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یو سړی خپلې ښځې ته د طلاق لفظ تکرار ووایي، مثلا ورته ووایي طلاق یې طلاق یې طلاق یې، یا ورته ووایي طلاق یې د باندې راوځي، بیا ورته ووایي طلاق یې، آیا په دې سره یو طلاق واقع کیږي او که څو طلاقه واقع کیږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې څوک ښځې ته د طلاق لفظ تکرارا ووایي، د ده نیت ته کتل کیږي. که چیرې د ده نیت دا و چې په دې دوهم طلاق سره زما تاکید د اول طلاق و، یعنې طلاق مې ورته ویلی و، دویم وارې چې مې ورته ویله مراد مې دا و چې رښتیا مې طلاق درکړی دی، زه پر هغه خبره ولاړ یم، مقصد یې دوهم طلاق نه و، یا یې په دریم ویلو سره دریم طلاق نه و، د هغه یوه طلاق تایید او تاکید یې مقصود و، نو یو طلاق واقع دی، په مطلق رجوع سره بیرته د ده په نکاح کې داخلیږي. او که یې چیرې نیت دا و چې دوهم طلاق ورته ووایي یا دریم ورته ووایي، نو بیا که د درو طلاقو ویل راغلي وه، طلاق مغلظ ګرځېږي، بیرته د ده په نکاح کې بدون دې چې بل خاوند وکړي نه داخلیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بخښنه غواړم د دغه مسلې حوالې مې نه وویلې. المحیط البرهاني جلد 3 صفحه 409، فقه اسلامی و ادلته جلد 9 صفحه 411، الفقه على مذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 119. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.